خپل په راستیو نیستي به د خپل ولس سره خپله څه کوو. انشاءالله زما امید دی چې دا کوم بارایي پرون تقریبا 2:30 بجې چې دغه اطلاع موږ ته راغله، یعنې نیم ساعت نه دی تېر شوی چې د محترم وزارت دفاع څخه هلیکوپټرې لاړې چې کوم دخیل ریاستونه په هرات کې وه، که مقصد هغه د سرې میاشتې وه، که د ضد حوادث وه، که د نورو وزارتو وه، هغه هلته دستې په کار اخته شوله، خپل وس و توان یې وکړي، یعنې ځانونه یې ځای ته ورسول. نو په شپه کې لا هم په دغه اخته وه چې حتی تر سهاره په بعضو ځایو کې چې ممکن وه دوی دغه تلاش کاوه چې د خلکو مثلا رایستلو که هغه یا شهیدان سوي وه یا زخمیان سوي وه، هغه یې تر سهاره پورې په دغه خپل دغه باندې حتی نظامي خلک هم په دې باندې اخته وه. خو الحمدلله موږ د خپل ولس سره محبت و مینه لرو، په یوه مو هم خوا بدېږي، په زور مو هم خوا بدېږي. یعنې دا بیا هم موږ یو غږ دی پر خپلو شتمنو او پر خپلو تجارانو وروڼو باندې چې څه یې په وسه کېږي باید خپل وس و توان ونه سپموي. موږ به هم انشاءالله د دې سره خپل هغه وس مو هم کړی دی، هم یې کوو او اراده مې ده انشاءالله چې زه خپل هم هغه ځای ته لاړ شم، وګورم چې وضعیت وڅېړم چې څنګه دې زموږ ولس په کوم حالت کې دی، آیا مثلا څه ورسېدلي دي که نه دي.